بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین. تاسو ګوره ایج اف ایکس چینل په دې لیکچر کې موږ ان شاء الله د اف ایکس ټریډ دریم پړاو دزو او دریم پړاو کې موږ نور مهم پوینټونه هم وایو تاسو څنګه استفاده د اف ایکس ټریډ نه وکړئ په خپل ټریډینګ جرنی کې او ټریډینګ کې خپل څنګه تاسو کولای شئ چې د استفادې سره تاسو فندامنټلی مارکیټ کې ښه رول ولوبوي او د دې سره ضرور دا هم تاسو باید ټیکنیکل هم یا د چاغې لپاره تاسو موږ ډیر لیکچرونه هم کتلی شئ. ښه راځئ خپل لیکچر سٹارټ کوو. دلته راځو ګوره موږ سره چې د اف ایکس ټریډ دی. اف ایکس ټریډ دلته موږ سره ګوګل ته راځو. ګوګل کې اف ایکس ټریډ لیکو. اف ایکس ټریډ دلته موږ ولیکلو دا دی هم لیکلو. دلته موږ سره راغی www.fxtrade.com کلیک کړئ. څنګه چې کلیک کړئ دلته موږ سره چې راوړي اف ایکس ټریډ بدل دغه شانتي دا راوړي دا پیج به راوړي مکمل ویب سټ به راوړي. خو زمونږ دا ټول ان شاء الله ویلې دا ټول پوینټونه مونږ ویلې دا ټول مونږ ویلې دې کې دا نیوزونه دي دا ټول هغه یو شی نیوزونه دي چې هغه ویب سټونه بروکر دی لیست کړي چې کوم دی په نظر خبرو کړی دي نو هغه ټول دی چیک لیست کړي دا ټول معلومات د انفارمیشن مونږ ټول تیر لیکچر کې دغه ټول مینوګانی مونږ خلاص کړي. ودل ترازو مونږ چیک او اکانومیک کلندر ترازو کړه. تاسو اکانومیک کلندر دې نه تاسو راډوي شي رائټ په کلیک کوي بل ټیپ کې راکولاول شي. دلته مونږ راډوي شو دلته اوس راوړي او کچېره او غواړو کچېره د اف ایکس ټریډ خو نه راوړو. دلته مثال موږ ویب سټ کولاو کړی اف ایکس ټریډ خو موږ سره چیرته اکانومیک کلندر دلته لیکل دی اکانومیک کلندر کلیک کو دا رائټ کلیک کو دا دی بل څه شو اکانومیک کلندر موږ کلیک کې دا شان دی بالکل همدا رقم پیج دلته مراوړي او دلته مراوړي دا د ګوره لاندې را شو د اوس لوډ کې دا راغی او دلته موږ سره چې شو دلته موږ سره همدغه یو اکانومیک کلندر دلته راغی نو بالکل هغه ځینې موږ راړوي شو او دې ځینې ډایرکټ د څنګه چې فکسډ موږ لیک هغه نه لاندې دا اکانومیک کلندر دې ځینې راړوي شو څه شو. خو دا تاسو څنګه ریډ کوي دې ریډینګ هم دا ریډینګ هم لږ زره د نور ویب سټونو لږ فرق کوي ځکه چې دا د باکس په شکل تاسو ته خي چې دا څنګه تاسو کولای شئ. خو اول راځو دلته چیک خپل ټایم کم ټایم چې تاسو نیوز غواړئ وګورئ هغه ټایم دلته چیک کولی شئ. ګوره ریسنټ نیکسټ ټوډے ټومارو یسټرډے this week this month next week next month previous week 13 هفته 13 میش ټول دې نه تاسو ډایرکټ راشه تاریخ هم سیټ کوي شي. دا تاسو خپل فلټر سیستم دی خو ټوډے موږ سي دی بس هم دا وسنه سي دی. خدل ترازو ټایم شنو ټایم مهمه ده ټایم خو مرته ویل د اتوماتیکلی سیټ اتوماتیکلی وای ته چې کوم ځای اوسې هغه ټایم باید صحیح راشي ځکه چې تا ټایم باندې نیوز نه ګوري تا غو نیوز د استفاده نشي کوي فزول دی نو بیا نو دا مهمه ده ټایم باید ته سیټ کی صحیح شو. دل ترازو بل دیز کې دلته موږ دومره خاص کار نشته دا سیټینګ کې دا نمبر دی چې الرټ ساوند الرټ سیستم موږ سیټ کوو چې کوم مثال بعضی نیوز سره الرټ سیټ کو لکه دا وګوره بیل آیکن ورکړی نو دا موږ سره آن شي کله موږ دا نیوز راځي په دې ټیم باندې دینه ولګ مخکې موږ ته میسج راکړي موږ ایمیل ته موږ ویب سټ ته دلته بچی کی ایمیل راکړي چې اوس وګوره تا نیوز را روان دي او نیوز ته ځان ماده کټریډ لګي کنه لګي استخپل خوخي. فلټر درازو فلټر دراړو فلټر کې ته چیک کولای شي. فلټر کې ګوره فلټر کې ته دا خپل کرنسی نه فلټر کوي شي چې نه به کاریسته کوي شي نور راوستي شي او نو ټول مکمل چیک کولای شي. فلټر کې بل کار کوي شي امپیکټ خدای امپیکټ کې اوس ګوره تاثیر موږ سره اصل کې درې رقمي یو اصل کې درې رقمي چې لو دی میډیم دی های دی خو دا نن په کې راغلی دی نن چې موږ سره په پرسپیکټیو کې مشته دی الته موږ ته نیوټرل وای او دلته نن وای نن مطلب چې کوم ورځ چې چوټي رسختي د مارکیټ نه الته بیا الته موږ ته خې چې نن یا هالیډیز لیکي نو دا نیوز موږ ته وخه ځکه چې کوم مارکیټ کوم ورځ باندې چې موږ ته پته چې دا بند دی او لو چې دا لو خو به خیس مارکیټ کار نه کوي لو نیوز چې راځي هغه اس مارکیټ کې تاثیر نه لري نو لو تاسو فلټر کوي لو ایسته کوي لو ټیک مارکیټ ته او میډیم او های پرې دی میډیم کله تاثیر کوي او های خو به خیات ضرور دی خو تاثیر کوي او دلته تاسو کوم نیوزونه غواړئ وګورئ کوم نه غواړئ مې ګورئ خدا باید دا پرې دی دا ټول نیوزونه پرې دی دا مهم دي ټول بس دا سیف کوي اپلای فلټر صحیح شو. اپلای فلټر شو نو اوس دلته هغه زیړ رنگ چې کوم هغه ټول ختم شو. دلته خیال دی دا سپینه خانه پاتې خو زیړ رنگ پکې نشته زیړ د اورنج کلر پاتې او زیړ نشته صحیح ده. خادل درازو دلته راځو اوس موږ خیر دا فلټر کې وځه زیړ رنگ درته وخم تاسو ته وایي معلوم شي زیړ کم رنگ دلته برا شو لاندې را شو اپلای سیټینګ وکړو دا اوس ګور زیړ رنگ راشي دا د زیړ رنگ څه شو دا زیړ رنگ فزول دی دا موږ سره معنا نه ورکړي چې دومره ځینې ول ډیر زیات دا زیړ رنگ چې کوم لو لیول نیوزونه دا ډیر زیات راځي نو ځکه موږ پازابیم او فزول دی موږ د پاره نو ځکه دا استکو واپس دلته دا لو استکو او اپلای وو صحیح شو دا ګور زیړ است شو دا چې موږ غو نوم را وړا شو لکه زره موږ انالایز کولای شو صحیح شو.
دلته راځو وګوره موږ سره دا نیوز راځي په 1215 منټو باندې دا نیوز راځي په 1403 ساعته ټایم فریم سیټ کړی 1403 مطلب 2:02 بجې نه خبر راځي او 1215 باندې خدا خبر شوه دا خبر موږ سره راغلی دی 1215 باندې دا نیوز دا خبر لاړو تیر شو وګوره دلته موږ سره دا ریټ هم راغی ختم شو خو میډیم نیوز دومره خاص تاثیر نه لري های لیول کې موږ سره دا سور رنګ مهمه دی صحیح شو سور رنګ مهمه دی نو دنګ سره موږ سره درې رقم رنګ پاتې شو یو سور پاتې شو یو میډیم د اورنج کلر پاتې شو او بل موږ سره خالص سپینه خانه پاتې شو خاص سپینه خانه مطلب چوټي ده دې مارکیټ سبا اوس چوټي سبا خو خیر مارکیټ ټول چوټي څخه شنبه یک شنبه مارکیټ باندې ګوره چې کوم ورځ چوټي مارکیټ ګوره خاني سپینې دي ګوره آل ډے ټول ورځ مارکیټ باندې ګوره بیا د منډه ورځ باندې یورو کې فرانس او بل کوم ملک دی فرانس ایټالیا او بل چې دی یونایټډ کینګډم لندن کې او بل چې دی بل یورو چې دا بل جرمني کې مطلب ټوټل په ټول اوورال کې په دې ملکو په یورپ کې ودا شوی رخصت دی د دوشنبه راتلونکي دوشنبه په ورځ په چین کې سویټزرلند کې رخصت دی او په یورپن کم چې مشهور غړ کمپنی لندن جرمني او نور ملکونه ایټالیا شو فرانس او د ملکو کې شه رخصت دی د دوشنبه په ورځ نو دا دلته ور موږ ته تیار خې چې رخصت شته دا ورخت سپینه خاني رخصت مانور کې کم چې اورنج کلر کې نارنجي رنگ دی دا موږ سره میډیم مانور کې چې لږ طاقت لري دا خبر چې راشي او سور رنگ بيخي پاور لري صحیح شو اول خا ټایم ګورو ټایم مهمه دی چې کم ټایم کې دا خبر راځي صحیح شو دا خبر مثال په 15 بجې راځي ولس 15 ته وي دا په یو اس ډي کې راځي کم ماډل نیوز دا کور پرسونل consumption expenditures اسه شو پرایس انډیکس ته نو دا پرایس انډیکس دی بار کې موږ ویل چې کم نیوزونه مهم ده تیر لیکچرو کې موږ ویل چې تاسو څنګه باید تاسو دې لیکل نه کم څنګه تاسو اندازه کیږي چې کم نیوز مهمه ده موږ تیر لیکچرو کې ویل تاسو فندامنټل نیوز لیکچر یو غوري هغه په پوښې به هم چا نیوز موږ ویډیوګان کې پیدا نه کړ نو تاسو به واتس اپ نمبر رابطه وکړئ زبرته به لینک درولېږم د ویډیو صحیح شو ها دلته راځو موږ سره دا ګوره امپیکټ خې ګوره امپیکټ نمبر لیکل امپیکټ نو امپیکټ د تاثیرات دي دا ټول تاثیرات دي لیکلي دا موږ سره اکچوال دا وسنه چې کم دا نیوز راځي نو دا ریټ په کم ریټ کې چې راشي اکچوال وسنه ریټ ته وي دا ډیو ده نو ډیو چې دا مطلب فورکاست ته ویل شو سو شو دلته ګوره لیکل دي ډیویشن ایز د میجر د surprise cost when the actual data differs from the consensus صحیح شو it can oscillate in an open scale usually between -7 and +7 دا مطلب دا ریټ دوی ورکیج کله دا مطلب خ فعالیت وکي نو دا ریټ بجګيږي او چې کمزور فعالیت کې دا ریټ ټي دا پرسنټیج کې خې لکه دا خاص معنا نه ورکي خو به هم پرسنټیج کې خې او دا دغه چې د کنسنسوس دا فورکاست حاصل کوي فورکاست دوی دلته فورکاست وایي چې مطلب 2.8% امکان لري چې دا راشي دا نیوز وګوره بیا چې اکچوال او دا پریویس چې دا تیر دا نیوز کله مخکې راغلو 3.2% ته رسیدلو او اوس دا فورکاست وایي چې 2.8 ته شاید دا کته شي خو دا فورکاست هم دا کته راغله نو دا دلته ګوره دا رنگ سره سور شوی دی دلته رنگو ته باندې ګوري دا نمبر سور رنگ کې دلته کله به شین رنگ کې خي نو کله چې دا سور رنگ کې خي مطلب فورکاست نمبر ټیټ راغله نو سور رنگ کې خي چې کله فورکاست نمبر جګ راشي شین رنگ کې خي رنگ مهم نه دی صحیح شو رنگ د سم ګوري زبا 13 ورځ دغه تلاټ شمه yesterday دا بلار شو آلته به دا رنگونه به زړه لګ ډیفاین کم دا رنگو کې اکثریت خلک لګ زره کنفیوزي دا ګوره دلته ورته موږ سره شین رنگ کې کم چې مثلا تور رنگ کې خې تور مطلب دا شي ایکوال شي فورکاست او دا یو شي نو بیا بالکل تو به تور رنگ خې بیا رنگ نه وته بدلی او چې کله د فورکاست نمبر ټیټ راغی دا ګور منفي 2.8 ورغله او دلته منفي 0.8 لیکل نو منفي نه نمبر څومره جګي هغه راخاته مطلب ورکی دلته څو ګور دا ریاضي ده ساده ریاضي ده دلته څو ګور لاندې راغله نو موږ سره څه شوی دا مارکیټ خطه تک امکان لرلو او مارکیټ څه شوی مطلب دلته مارکیټ څه شوی د فورکاست نمبر نه ټیټ راغله نو ټیټ راغله دلته سور رنگ ته وخته او چې جګ راغله ګل لس لیکلی دلته لس د سلور لیکلی نو دا جګ راغله څه شو دا چې د فورکاست نه جګ راغله دا څه شو سور شو شین شو دلته اوس دغه ځکه تاسو غوړې دي چې هغه خدا یو بل لیول د امپلایمنت چینج ریټ د پروانه کې د زره دی او اپوزیټي خو دلته تاسو راشي دلته ګوره 0.0 لیکل په فورکاست کې او د بل ځکه ګوره 0.1% چې راغله مطلب جګ راغله شین رنگ تر جوړ شوی نو دا رنگونه پروانه کې شین سور توري پروانه کې دا صرف دوه روانور کې د فورکاست نه جګ راځي شین کېږي چې ټټ راځي سور کېږي دا دومره خاص دغه نه دی نو دې لپاره تاسو دې ته زما کنفیوز کېږي دې رنگو سره کار نه لري تاسو چې محاسبه کوي تاسو چې دغه
اکچوال ریټ د پریویس ریټ سره محاسبه کوي. که چیرې د پریویس ریټ نه اکچوال ریټ جګیدو نو تاسو به بای سیټ ته ځان آماده کوئ، چې کله ټریډو سیل سیټ ته ځان آماده کوئ. خو به دومره دی چې بعض ځایونو کې به اپوزیټ کار کوي. کله چې د اکچوال ریټ د پریویس ریټ نه جګیږي به مارکیټ ښکته ځي، او کله چې اکچوال ریټ د پریویس ریټ نه ټیټیږي مارکیټ بره ځي. نو دا به اپوزیټ بعض ځایونو کې چې موږ تیر لیکچرو کې فنډامنټل کې ویلي دا به تاسو ځان سره وګورئ، ان شاء الله هغه باندې به پوه شئ. بیا چا پیدا نه کړو ماته لیکچر کې دغه کې واتس اپ باندې یا کمنټ باکس کې میسج پرېږدئ، زه به ان شاء الله لینک درته درولېږم. صحیح ده. دلته موږ سره چې شو دا موږ سره څه پوینټونه وو، دا فورکاسټینګ او ټول مکمل دا نمبر وي، دا موږ سره د نیوز پاور وو. دلته راځو د څنګه موږ سره یو الارم دغه ورکړی چې بیل آیکن ورکړی، دا چې د موږ سره الرټ سیګنل براکړي. چې کله دا موږ کلیک کوي اوس دا نیو چې کله راځي موږ ته به شي کوي الرټ. اوس موږ سره الته لاګین کړي، موږ نه یو موږ لاګین نه دی کړی، که لاګین وو ډایرکټ الته اپشن راکول تاسو کو لاګین نه موږ لاګین زیته بوتلو. نو چا چې لاګین کړي الته به ډایرکټ بس دا آن شي او بس الته به الارم شي کی الارم به الرټ اپشن به سیټ شي. دا چې دا به چې دا به تور رنگ ته وړي، تور رنگ ته وړي بس ته کولای شي. او دا ډاټ چې ده نو ډاټ کې ته غواړي د کرنسی واره کې اوروي مکمل معلومات والے ډیشبورډ ته لاړ شي، چارت یې وګوري څومره دا دومره کیندل څومره کار کړي او ایونټس یې ګوري. اډ ایونټس ته کار نشته، خو اوروي ته بزلاټ شو او د سی کرنسی ته بلاټ شي غلط خي. دا ګوره سور کرنسی دا سور دغه ته بلاټ شو اوروي به وګورو. ایدی اوریو دلته راته ګلا وکړه معلومات عمومي معلومات راکړي دا چې کار کوي دومره فیصد مخ کې دومره فیصد دا اوس دی او دا میش کې فریکوئنټلی میش کې او د فرضي په دې تاریخ باندې بیا راځي. دا وګوره دا ټول معلومات چې کړي تاسو دلته شیر کړي دي. نو دا یو خو اپشن دی سره دا ډیشبورډ ته جو ډیشبورډ موږ سره ګرافیکل شکل خي. نو ګرافیکل شکل راځو دلته سمرایز ګورل ته موږ سره چې ګرافیکل اوس خي دلته لاندې لوډ کوي اوس دلته لاندې کولاویږي دا ګرافیکل شکل موږ ته خو صحیح شو. دا اوس ګوره مارکیټ څومره بره طریقه کده تلې ته ګوره ارز کې چې ودرېږي دا د ټایم خي. ګوره پاتې وشتم اکچوال ریټ دومره اوس مخکې پریویس ریټ دا دی، پریویس ریټ دا موږ سره دا 0.1 او اوس چې دی اوسنۍ کوم اوسنۍ ریټ چې راغلی دی نو دا چې دی په 0.4 راغلی، نو دې نه جګ راغلی. دلته مارکیټ شوی بره تللی دی. صحیح شو. دا کم پیر دی یو اس ډی دا ګوره یو اس ډی ته یو اس ډی نه دا یو اس ډی پیر دی امریکن ډالر دی. څه یونایټډ سټیټ کور پرسنل کنزمپشن ایکسپینډیچر پرایس انډیکس څه شو ما ورته وي. نو دا موږ سره په یو اس ډی کې دا حالات شوي دي راغلي دي. ال دا ګوره ټایم ورکړي نیکست ریلیز ان 4 اور 31 منټس. بل خبر چې امدا خبر بل شرازي 4 ساعت او 11 منټه پس راځي. صحیح شو. په 12 بجو باندې 15 بجې مطلب نن 15 بجې دا خبر دوباره به راځي. نو ته به ځان مطلب آماده کو چې ځان کټر لګي ټریډ ولګو. صحیح ده. ان شاء الله په دې په شوی مایند سیټ مون کلیر شوی وي. به هم چا سره پښتنه وي دي ځان ګوره الارم ته سیټ کوي چې دا الارم دی نوټیفای ګوره نوټیفای می لیکلي دي او ایونټس باره کې معلومات ورکړي. دا څه نشته دي سره. نو همدا ټول موضوعات د دې باره کې اکانومیک کلندر ریډینګ به ان شاء الله یاد کړی وي. به هم څه پښتنه سره پیدا کېده پښتنه آزادانه کولای شي کمنټ باکس کې واتس اپ نمبر باندې. تر بل لیکچر په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.